الله د پیغمبر حضرت یونس علیه السلام کیسه هغه په دې پیژندل کېده چې لوی ماهی تیر کړی و. هغه خپل قوم ته د نیکو کارونو کولو بلنه ورکوله، له بدیو به یې منع کول، یوازې د الله تعالی عبادت ته یې رابلل. خلکو ته یې ویل چې په سوداګرۍ کې دروغ او دوکه مه کوئ او ښه اعمال ترسره کړئ. هغوی ته د حضرت نوح د قوم د عذاب یادونه هم کوله، ځکه هغوی د الله تعالی نافرماني کوله او له الله تعالی سره به یې شریکان نیول. له ډېر اوږد وخت وروسته کله چې هیچا خبرو ته غوږ ونه نیوه، ده بیا له خلکو وغوښتل چې خپل فساد پرېږدئ، نیک کارونه وکړئ، لمونځ وکړئ او پر الله تعالی ایمان راوړئ. نو حضرت یونس علیه السلام نا امیده شو، خپله سیمه یې پرېښوده او خپل قوم یې د الله تعالی له اجازې پرته پرېښود. دغه پاک نبي ته له الله تعالی امر نه و کړی. کله چې هغه په بیړۍ کې سپور و او بیړۍ په سمندر کې روانه وه، نو له یو ډېر سخت طوفان سره مخ شوله دغه بیړۍ. طوفان دومره سخت و چې بیړۍ د ډوبېدو په حال کې شوه. هغوی اړ شول چې سمدستي شیان سمندر ته وغورځوي. ټول بارونه یې لرې کړل تر څو بیړۍ سپکه شي، خو هر څومره چې هغوی هڅه کوله بیا یې هم بسنه نه کوله. بیړۍ لا هم د ډوبېدو په حال کې وه. هغوی مجبوره شول چې یو پرېکړه وکړي، باید د بیړۍ د سپکولو لپاره خلک سمندر ته وغورځوي. هغوی پچه واچوله، چا چې لنډه پچه واخیسته هغه به بایلونکی وي. 3 ځله پرله پسې پچه واچول شوه او 3 واړه ځله د حضرت یونس علیه السلام نوم راووت. په هماغه وخت کې هغه پوه شو چې دا د الله تعالی له لورې نښه ده او د هغه د ناخوښۍ اشاره ده. کله چې حضرت یونس علیه السلام سمندر ته ټوپ وکړ، یو لوی ماهی هغه تیر کړ. هغه د ماهی په نس کې داخل شو. لوی ماهی د سمندر تر ژورو برخو پورې ولاړ او هلته ودرېد. د کب په نس کې حضرت یونس علیه السلام و. کله چې هغه په دې حیران شو چې لا هم ژوندی دی، نو دعا یې پیل کړه او په ټول توان سره یې دعا کوله. هغه له الله تعالی څخه بخښنه وغوښته او الله تعالی څخه غوښتنه وکړه چې د خپل هغه ګناه له امله یې وبخي چې خپل قوم یې پرېښی او ترې تللی و. په همدې وخت کې د حضرت یونس علیه السلام په ښار کې هغه ستر طوفان هم ښکاره شوی و. د ښار هر کس سمدستي دعا پیل کړه، ځکه هغوی پوه شول چې د الله تعالی عذاب نږدې دی. حضرت یونس علیه السلام لا د لوی ماهي په نس کې و. ډېرې زیاتې دعاګانې وکړې. وروسته الله تعالی لوی ماهي ته امر وکړ چې پورته راشي او حضرت یونس علیه السلام د سمندر پر غاړه وباسي. د ماهي د نس د تیزابو له امله د هغه پوستکی سخت زیانمن شوی و، داسې چې کله به په لمر ولګېد نو سوځېده به. الله تعالی امر وکړ چې سیوری پر واچول شي تر څو هغه وساتل شي. حضرت یونس علیه السلام د شکر له امله دعا کوله. ډېر ستړی او کمزوری شوی و، خو بیا هم هغه هڅه وکړه چې بیرته ښار ته ستون شي. هغه نه پوهېده کله چې ښار ته ورسېږي نو وبه ویني چې ټول خلک الله تعالی ته ګرځېدلي، توبه یې ایستلې ده او د همدې امله الله تعالی هغوی له عذابه خلاص کړي دي.